چې حق حیرانه وي دواړه په اختر کې سړی چاله ورکې غاړه په اختر کې او مسافر دا واده را سره وکړه نه به جاړم او مه جاړه په اختر کې چې کاڼي راورېږي په دې ښار د آیینو چې کاڼي راورېږي او په دې ښار د آیینو نو خدای خبر که پاتې شي مایا معیار د آیینو د آیینو او ښه پوهه شوم دا ځکه چې بدرنګې دي سحرې ښه پوه شوم دا ځکه چې بدرنګې دي سحرې دا خلک ځکه نه کوي روزګار د آیینو او بل شی دی پکې درمان صاحب چې هغوی که نزاکت د سینګارونو قتلوي نو اول به وجل غواړي څوکیدار د آیینو هغوی که نزاکت د سینګارونو قتلوي نو اول به وجل غواړي څوکیدار د آیینو او بل شی دی پکې درمان صاحب چې ټول شعرونه نه هیر شو او ټول شعرونه ووایه چې ناست وي په محفل کې وارخطا خلکو ته ښکاري چې ناست وي په محفل کې وارخطا خلکو ته ښکاري دا ځکه خو په دې سړي کې غلا خلکو ته ښکاري او کنه افسوس 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 دی چې زموږ معاشره کې جګړه چې څوک نه کوي اجرا خلکو ته ښکاري او کنه یار همدغسې ده ښه افسوس 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 دی چې زموږ معاشره کې جګړه چې څوک نه کوي اجرا خلکو ته ښکاري او هم دې سړي زموږ په سر اغوستې دي ډالرې دا څوک چې په دې ښار کې مسیحا خلکو ته ښکاري هم دې سړي زموږ په سر اغوستې دي ډالرې دا څوک چې په دې ښار کې مسیحا خلکو ته ښکاري او په خدای باندې یقین وکړه دا بعضې خلک په خدای باندې یقین وکړه دا بعضې خلک چې سترګې سړی پټې کړي نو بیا خلکو ته ښکاري هله دا بیا ووایه ته په خدای باندې یقین وکړه دا بعضې خلک چې سترګې سړی پټې کړي نو بیا خلکو ته ښکاري په خدای باندې یقین وکړه دا بعضې خلک چې سترګې سړی پټې کړي نو بیا خلکو ته ښکاري او قربان شم د اشنا له دروغجن حقیقتونو قربان شم د اشنا له دروغجن حقیقتونو دروغ هم داسې وایي چې رښتیا خلکو ته ښکاري قربان شم د اشنا له دروغجن حقیقتونو دروغ هم داسې وایي چې رښتیا خلکو ته ښکاري څپېړو د غربت چې څوک وښلي وي عجزه ښه ځوان زلمې سړی وي خو بوډا خلکو ته ښکاري ډېر ښه شعرونه دي یار تېره مننه درمان صاحب خو داسې ده تا د ما په لاره یو لفافه درکړه او کنه لفافه خو دې راکړه او کنه بس یو ملګری دی د سعودي دی سعودي خو نه دی د بل دی دغه دی د یو اس ای دی او کنه دا په دې کې راحت دی دا لږ اولوله ما خو ډېر وخت سنبال کړی خو پرون مې ولوسته پرون تاویز درځم نو ما یې چې دی وګورم محترم دی ګران ورور جاوید شاه درمان السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او په خپلو کارونو کې بریالي اوسئ ستاسو د خدمتو په کار په خپل کار نو د ژبې ترقي کوي غواړم ستاسو ستاینه وکړم او کور ودانې درته ووایم او زما لخوا یو وړه ډالۍ ومنئ د ښاغلي زید الرحمن عزیز دپاره او دا سستا دپاره او څه د نورو ملګرو دپاره او دا ملګری دی سید وحید څه نوم دی د سید وحید او سید وحید او سید نه سید وحید او سید وحید دی او دا د یو اس ای دی او ډېره مننه کوو دې ملګري بس پاڼه سپینه ده په بله او بله سپینه ده نو سید وحید ملګري ډېره مننه کوو چې دغه مینه یې په موږ وکړه او دغه وی ستایلو او دا ورته وایي چې هغه ما ته راورسېده ځکه ما ته راورسېدې تاسو چې اجسته کومه لفافه سپارلې وه او هغې کې څه پیسې هم دي دا ما ته راورسېدې او ما باندې بوج و ما چې ته بهر وې او وی چې بل داسې څوک نږدې ملګری شته نه چې هغه ته یې ورته حواله کړو نه نو بس دا ستاسو خط ما ته را میلاو شو او دې کې کومې پیسې دي تاسو یې دي هغه هم ما ته میلاو شو دوی چې به کوم خلک یاد کړي دي که نه او بلکل او نو هغه نو ستاسو څخه ډېره مننه او اجازه نور څه وایي راته پروا نشته که خلاف ته لوی واړه شي
ستوري هله ښکلي ښکاري چې تیاره شي او پروا نشته که حلاب ته لوی واړه شي ستوري هله ښکلي ښکاري چې تیاره شي او های افسوس دا بعضې پښتانه دشمنۍ کې چې رو به یې ساړه شي بالکل ساړه شي یخ پخ کینی های افسوس دا بعضې پښتانه دشمنۍ کې چې رو به یې ساړه شي او وهل هجر ناشنا مړ دی وهل هجر ناشنا مړ دی یو لیونی دی په سارا مړ دی وهل هجر د اشنا مړ دی یو لیونی دی په سارا مړ دی په دې اختر کې جامې نه غواړم په دې اختر کې مې بابا مړ دی په دې اختر کې جامې نه غواړم په دې اختر کې مې بابا مړ دی په دې اختر کې مې بابا مړ دی او د کفنونو دکانونه بند دي چېرته بېڅوکه غریب بیا مړ دی د کفنونو دکانونه بند دي چېرته بېڅوکه غریب بیا مړ دی او هر خوا خوره ده تکه توره تیاره هر خوا خوره ده تکه توره تیاره څوک په طلب کې د رڼا مړ دی او د کفن غم ترېنه ویستلې ده ساه ستا چې څومره وارخطا مړ دی ډېر ښه دی عجبه ډېره مننه درمان نور څه کیسې دي عجبه بس ژوند دی روان دی او د ګودر سروې چینار را سره غم دی د ګودر سروې چینار را سره غم دی د دې خپل لوټ شوي ښار را سره غم دی او پینټ پتلون مې د حجرې مخې ته ګرځي د پټکي او د دستار را سره غم دی د پښتون د وینې سکر پکې نشته خرڅ په نشي د اخبار را سره غم دی د پښتون د وینې ذکر پکې نشته خرڅ په نشي د اخبار را سره غم دی په ځان نه یم په ځان مې پروا نشته د وړې لور د پیزار را سره غم دی په ځان نه یم په ځان مې پروا نشته د وړې لور د پیزار را سره غم دی ماشومان مې پکې وچې شونډې ګرځي د خپل کلي د بازار را سره غم دی ماشومان مې پکې وچې شونډې ګرځي د خپل کلي د بازار را سره غم دی ستا عجز کوي لګیا د حق خبرې څوک یې نه کړي ګرفتار را سره غم دی ته به څه وایې یاره درمان ما ته خو یاره هېڅ هم نه دي یاد دا ټایم مې ذهن ته راځي نه او روژه هم ده نو ستا نور ته ښه پوهېږې نو ما نه وي څه لیکلي نه دي او دا زاړه چې بیا خلکو ته وایو ډېره سپکه غوندې خبره ده نه مړه ولې سپکه ده خو څه خو لیکه که نه یار داسې بس شعر بالکل پاتې شوی دی یاره څه وخت وشو چې بالکل نه نازلېږي را باندې نو بس ته توجه نه ورکړې یاره ځکه چې نورې منډې ترډې ډېرې دي او که د منډې ډېرې دي او ته یوازې نه غواړي ډوډۍ غواړي یاره خو هر ځایم چې غزل خیال مو ساتلی شو نو ښه به وي نو خبره خو نیم ښه ده خو دا خو شاعري داسې شی دی چې دا نور مصروفیتونه نه غواړي که نه او دا ده چې بس مطلب هغه یو باچا ته جاوید ستا څو بچي دي وایي دوه چې سړی دی هله وځو ته باچا صاحب ستا خو 3 بچي نو یو شاعر نه دی څه او کار مار نه کوي او کله نو دغه حساب دی نو د ګاډي تک ته دومره لاره نه وه ما سره یوه کالداره نه وه کرسکار به اختر به تېر شو زما جوړه به لا تیاره نه وه او کله یار ډېر ښه د هر خپل وینو چې سنګاره شوله هغې جینۍ کره هنداره نه بیا داسې وشو چې ما زهر وسکه ما سره بله یوه لاره نه وه ډېر ښه د هر خلک یې ټول په تماشه دی او اختر دی د هر خلک یې ټول په تماشه دی او اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی او اختر دی او په غاړه یې جامې نشته د پلار تصویر ته ګوري د کونډې نه ماشوم بچی خفه دی او اختر دی د کلي خلک یو بل سره خاندي خوشحالیږي ما سر یې د کور په دروازه دی او اختر دی او سپینګیري پلار یې یو شان د کټ خوا سره روان دی نظر مې د یو ځوان په جنازه دی او اختر دی زما د مسافر لالي به خدایه څنګه خال وي بانډه مې زړه په دغه تلوسه دی او اختر دی او وجه د خپل کوره بهر تللی نشم یریږم ولاړه د ستا هر غم په کوڅه دی او اختر دی